افغانستان کې. دا خو یو حقیقت ده، خو په که چیرې موږ د امریکا نظامي شتون ته وګورو، دلته که چیرې امریکا خپل نظامي شتون ته په افغانستان کې پای ونه ټاکي او د پای نقطه ورته کېنږدي، طالبان په هیڅ وجه باندې ورسره سوله نه کوي او طالبان تر هغه پورې له کوم ځای چې زه معلومات لرم امریکایانو سره د سولې توافق او د سولې هوکړه نه امضا کوي، او که چیرې امضا هم کېږي دوی په نړیوالو په حضور کې به هغه کوم څومره وخت چې د دوی وتلو ته ټاکل کېږي دوی به هغه بشپړوي، بیا به د سولې توافق یو جامع پړاو ته رسیږي. خو اوس زه چې له کوم ځایه ګورم امریکا په افغانستان کې بشپړ ډول ماته سوې ده. دا باید موږ ومنو او په دې باندې ویاړ وکړو چې افغانانو په نږدې 4 لسیزو کې 2 سترې امپراتورۍ چې یو د وخت زبرځواک و چې عبارت له شورویانو نه ده او بل امریکایان، دا یې مات کړل. دا د افغانانو لپاره یو ستر ویاړ ده. افغانانو دا ویاړ ترلاسه کړی ده. دا به په نورو چا پورې نه تړو، نه به په ایران پورې تړو، نه به په پاکستان پورې تړو. دا ویاړ افغانانو پورې تړلی ده او افغانانو دا لاسته راوړنه لري چې امریکایان دلته نور مات شوي دي او افغانستان نور پښې سپکوي. مننه. دی تاسو د وروستیو څرګندونو په بابت یو څه پوښتنې راولړېږي، وروسته به یې در سره مطرح کړو او د ممتاز صاحب سره به دا پوښتنه مطرح کړم. ممتاز صاحب، واقعا اینجا جنگ بین افغانا و امریکا یا